بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته وای خاد او باد اوسئ. زه اشفاق بنگش نوې ویلاګ سره او نوې خبرونو سره تاسو خدمت کې حاضر یم. یو خو چې څنګه به تاسو دا ټایټل نم خبر شوي چې مفتی منیر شاکر الله دې وبخي شهید شو. یقینا چې په دې روژه میاشت کې دا یو بل ملا بل مفتی عالم دین لاړو په پیښور کې، خاص کر په خیبر پښتونخوا کې یو ځل بیا د ملایانو غټ سلسله چې کوم ملایانو خلاف شروع شوې ده. دغه شنو ورځ کېږي چې مولانا فضل الرحمن ته هم ترېډ میلاو شوي ده، شانتي نور هم. خو مفتی منیر شاکر صورتحال لږ بدل و د لربر د افغانستان یعنی پاکستان د پښتنو لربر لیډر هم و. او مفتی منیر شاکر په حوالې سره تاسو سره څه اهم معلومات هم شیر کوو او دینه پس اوس د چا نمبر دی باندې هم خبره کوو. خو که تاسو وګورئ چې دغه صورتحال باندې چې کوم موجوده روان دی، کوم لهر روان دی او کوم بیا طرف د افغانستان او پاکستان ایشوز روان ده، او بیا دغه کې د واپسي عمل باندې کومې خبر روانې دي، دا ټول سچویشن باندې اوس تاسو ګورئ چې دا کومې کډې ملويږي او صورتحال څه دی په دې ملک خبرو. اوس دینه مخکې خو تاسو اورېدل مولانا حسن جان ډېر غټ نوم همدغه شانتې حمید الحق د 13 ورځ چې کوم تاسو لیدل دا کوړه خټک چې کومه غټه مدرسه ده درالعلوم حقانیه چې د کې افغانستان کې اوس نیم چې کوم کابینه ده یا کوم وزیران دي حکومت طالبانو کې هغه د کوړه خټک شاګردان دي. بهرحال دا کسب مختصر دی په دغه باندې راځو چې مفتی منیر شاکر چې کوم د خیبر ایجنسی سره تعلق ساتل او په موجوده وخت کې منظور پښتين یعنی د کوم پښتون تحفظ موومېنټ چې کوم د کې سرګرمو خپل یوټیوب چینل هم د دې شهرت حاصلو چې غمنه بدی مختلف سپیچز مختلف چې کوم د خطاباتو یا مدرسې نه یا نور هغه چې کوم په دې باندې ورکول خلکو ډېر زیات لایک کول هم او ډېر مختلف ملایانو سره په اختلاف کې هم پاتې شوی. دینه مخکې کوم لشکر اسلام په نوم چې کوم هو ملنګ باغ چې ملنګ باغ به طالبانو په کې هټ کې افغانستان کې مړ کړي لکه التا دماکې کې مړ شو. منګل باغ دا هم د باغ سره تعلق لري خیبر ایجنسی سره، نو منګل باغ ملګری هم په هغه لشکر اسلام کې څه وخت تیر کړی خو بیا ته پشا شو. مفتی منیر شاکر یقینا چې لکه په دې لحاظ سره هم ډیر زیات هغه چې بې باکه او بې درېغه به غږېدل چانه یری نه کوله. موجوده وخت کې منظور پښتين سره د کوم پښتون تحفظ موومېنټ چې کومه ده په دې باندې یو مفتی چې کوم د دین علم نه علاوه قومي جذبات قومي چې کوم هغه پښتنو هغه چې کوم هغه هم ډېر زیات کو دی وخت کې افغانستان کې هم یو شمیر چې کوم د دی فالوورز دی افغانستان خلک دی پښتانه هم د ډېر خفګان اظهار کوي. تاسو جنازه ولیدله، جنازه هم نن ډېره لویه جنازه وه، ډېر ګڼ تعداد کې خلک پکې شامل وو. نو دینه دا اندازه لګول شي چې مفتی منیر شاکر یقینا چې د لربر پښتنو د افغانانو پاکستانیانو یو आवाज وو چې هغه دباو کړ شو. اوس رزو چې منظور پښتين هم انډرګراوند شوی دا اکثر اوس هغه اکټیویټیز نه لري، خو راتلونکي هغه کې منظور پښتين مولانا فضل الرحمن همدغه شانتي نور غټ نمونه چې کم دي هغه هم ټارګټ کې دي. خیبر پښتونخوا کې دغه شی یو په زور سره راخصل شوی دی. بل طرف ته که تاسو وګورئ چې افغانستان پاکستان ایشوز چې کومه ده هغه نور هم ورځ په بله ترخیږي. تاسو ته افغانستان په حکومت کې چې کوم تبدیلانې شوي دي ملګرو په کامنټس کړیو چې هغه وایي دینه تاسو نه خبر افغانستان حالات ته هم دلته ناست ډېر نږدې ونه خبرو چې افغانستان کې څه کیږي. تاسو لیدل استفهامي هم لیدل او نږدې ورځو کې به تاسو وګورئ سراج الحقانی پاکستان کې به تاسو ګورئ کې دې شي ستا انټرو هم ورسره وکړو نو تاسو ته په نظر پیش کو. خو اصل سچویشن طرف ته راځو چې د وخت کې پاکستان اپریشن چې کوم لانچ کوي خاص کر خیبر پښتونخوا، نو بیا خیبر پښتونخوا سره او غریزي علاقې او غریزي علاقو سره بیا په دغه کې ممکنه په افغانستان کې هم څنګه مخکې سټرایک کړو دغه شانتي به کاروانی کیږي په هغه علاقو باندې چې کوم ځکه او ته خدشات دي چې د شرګر یا ټي ټي پی موجوده ده. ولې طالبانو سره شانتي
صورتحال روغې نشرت دی. بل طرف ته د واپسي عمل کې دغه 14-15 ورځې پاتې دي دوباره بل اعلان نه شوی، خو دغه کې هم یو تاسو ته غټ خبر در کوم. غټ خبر دا دی چې بیګا په یو افتري ډینر کې دا خبره د اعلی چارواکو ترمنځ شوې چې جون پورې مې بي چې 3 میاشتې نور دغه ټیم ورکړي شي، ولې چې دی وخت افغانستان صورتحال واضح نه ده. په دې ټیم کې واپسي عمل کې هم کېږي. بل هغه دا وایي چې خدا اختر ورځې وي، بیا به د ستر اختر د حج موقع چې دا تیر شي نو دا طریقه پراسس طریقې سره روان شي. خو دې کې هغه دا وایي چې غیر قانوني خو بیخي چې پاتې نشي. اوس دغه سلسله یا روانه ده، خو دغه کې هم کنفیوژن ښکار دي او په دې صورتحال کې چې دوره غټ تعداد کې بیا دغه وبسلو ته یا پلان واضح شوی نه ده. تاسو به مختلف خبرونه واورئ، مختلف ولاګې واورئ، خاص کر پنجاب سایډ نه ډېر غټ اوازونه اوچتېږي د افغان خلاف ډېر غټ مهم روان دی. خو موږ افغان دشمن نشو جوړول شي، نه دښمن دی او دا یو ښېګړی پاکستان طرف نه شوي ده او غواړو چې پاکستان دې نور هم ښېګړه وکړي او قانوني طریقې سره ملک ټیم ته وکړي. او په دې کې خبرې هم کېږي او حالات داسې پیدا کېږي چې دی باندې مخ ته صورتحال جوړ شي. ولې چې اوسه پورې خو د تورخم بارډر بند ده. دا هم افغانان وایي چې موږ په کومه لار لاړ شو، تاسو تور بارډر هم بند کړی ده. بل طرف ته په دغه باندې نورې هم ډېرې خبرې شته، خو تاسو ته څرنګه ما ویلي چې په دغه کې به ایکسټینشن کېږي. بیګا هم غیر رسمي گفتگو ورته غیر رسمي وایي چې سرکري نه وي، خو سرکري اعلی اهکار وي، په هغه په دې باندې سوچ بچار کوي. یو افطار ډینر کې دغه خبره مخې ته اعلی چارواکو ترمنځ راغلې ده چې جون 13 جون پورې دغه اخیری ټیم ورکړی شي او په 13 جون په دې کې کیټګري هم وضع کړی شي او په دغه کې تجارتي چې کوم خلک دي هغو ته ویزو ته کنورټ کړی شي او دغه شانتي یو پلان چې کوم دا وضع کړي. اوسه پورې خو پلان هم نه دی وضع کړی شوی، خو دا ویلي دي چې دا به بلا هغه اوزي، بس دا نه نشته چې دوکان دی چې کاروبار دی داسې دی. اوس دغه وضع کولو کې لږ ټیم لګي. او بل طرف ته افغان خلک هم دغه وایي چې موږ په کومه لاړ شو. او دویمه دا چې هلته یا افغانستان صورتحال کې اوس هم دا خبرونه راځي چې جنګ نن چړی دی شي سبا چړی دی شي، ولې چې دې وخت کې امریکا هم دا غواړي، هغې هم یو لابي روانه ده چې افغانستان کې دوباره دغه تخته الټاو کړي. او دا شانتې پاکستان هم ورسره هغه چې کومه خوشحالۍ اظهار کړی هلته کې کپ چیس کړي شوي وي او یو اظهار یې کړی چې طالبان راغله اوس په موږ څخه شي، اوس هغه هم دښمنۍ طرف ته روان دي. نو د صورتحال کې چې افغانستان کې بیا خنه جنگي صورتحال هم دی، خپل منځ کې هم کلیشز روان دي، بل طرف ته حکومتونو ترمنځ هم روان دي. په داسې صورتحال کې په امن نشته، نو دغه خلک څنګه واپس لاړ شي؟ دا یو غټ سوال دی. نو په دې باندې ډیبیټ روان دی. الله دې وکړي چې ښې طرف ته لاړ شي. روجي دي، روجو کې تاسو نه دعاګانې هم غواړو او چې چا سبسکرایب نه وي کړی هغه نه ریکویسټ کوو چې چینل لایک سبسکرایب لازمي کړئ. مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.